الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. لکه څنګه تاسو ته معلومه وه پر 25 اپریل باندې زموږ یو تاسیس و 29 کاله زموږ د پارټي پر کېدل په هغه مد کې په ټوله پاکستان کې احتجاجونه یعنې ریلي ولې یو تاسیس و موږ هم په چمن کې هغه یو تاسیس جوړ کړي او هم یې ریلي وکړه. د دا سره ورسره انتظامیې زه راوغوښتلم نو بیا انتظامیې زه کښېنولم خاص کر ډي سي 3PO ولګول. نو په هغه 3PO په مد کې نن 7 مې ده چې زما د ریلیز اډر رالی د هایکورټ څخه وشو. په هغه کې زموږ د بلوچستان د ایلیف ټیم وکیلانو پوره محنت وکړي هغه 3PO یې چیلنج کړ. د هغه زه ډېره شکریه ادا کوم ډېر پرودانه یې وایم. د دا سره ورسره زموږ د چمن ډیجیټل میډیا یا زموږ د ټول بلوچستان سوشل ورکران یا زموږ د ضلع څخه هر چا د سوشل میډیا د لارې و موږ ته سپورټ راکړي زموږ د مظلومیت اواز یې د لوړه سطح پورې ورسوي. په هغه کې خاص کر مرکزي رهنما قاسم خان سوري او زموږ صوبایي صدر داود شاه خان کاکړ خاص د دوی په تعاون سره چې دوی کم د سوشل میډیا د لارې اواز موږ ته پورته کړي د دې شکریه ادا کوم. او زموږ د بلوچستان یا زموږ د ضلع چمن څخه کم د ضلعي کابینه ټیم دی د هغه ټولو شکریه ادا کوم. د دې سره ورسره چې کوم زموږ صوبایي صدر داود شاه خان کاکړ په څنګه اکسیډنټ کې دی ورسره وکړي یا د دوی موټر چپا کړي دی یې خوش کړي د هغه په ډېرو سختو غندونو باندې موږ په کلکه ټکو باندې د هغه غندنه کوو. او داود شاه خان کاکړ ته دې الله پاک صحت ورکړي چې هغه دا وخت ناجوړه دی رمزوره دی په کراچۍ کې دی. نو د ټولو د پی ټی د ورکرانو سره د ټولې سوشل میډیا څخه هر چا زموږ سره د سوشل میډیا د لارې غږ پورته کړی دي د هغه ټولو قربانۍ وایو شکریه ادا کوو. ډېره مننه.